لکه سړی ته به څنګه پته لګي چې ما نه الله رضا دی او ما نه الله خفه دی. چې کله بنده نه الله خفه شي، کور ته نه علي نه، گاڑی ته نه علي نه، جیداد نه اخلاص کی نه، بیماری پیراولی نه، د الله د ناراستیا دلیل دی چې کله بنده نه الله خفه شي نو الله ته نه د سجدي توفیق والی. دی سجده تندې الله ته نه لګي، دا د الله د ناراستیا دلیل چې پنځه ټیمه د الله ته تندې لګي، شکر وباسه الله ته خوښي. او په دې پنځو ټیمو کې کله لګي او کله نه لګي، پته لګي چې الله ته ناخوښه. یو ټیم د تندې الله ځان ته نه پرېږدي، الله درنه د سحر د مانځه د سجدې توفیق اغوستی. سحر د الله تندې ځان ته نه پرېږدي، معلومیږي دا الله درنه خفه شوی دی چې ستا تندې الله ته نه لګي. څلورو منځونو کې لګي او د سحر په مانځه کې نه لګي. په اعمالو دې لږ سوچ وکړه، لږ فکر وکړه، الله درنه خفه دی چې په څه وجه خفه دی چې تندې دې الله ځان ته نه پرېږدي. دا تندې الله بیا ځان ته نه پرېږدي. تا ته به څنګه پته لګي چې زما منځ قبول شو او که قبول نشو؟ علما وایي د یو من نه پس د بل منځ توفیق درته میلاو شو نو دا د مخکني منځ د قبلېدو دلیل. سحر مونږ دې وکړه، هغې پسې د ماسپښین مانځه لرالې پته لګي د سار مونږ دې الله ته قبول شوی و، نو هغې قبولیت د ماسپښین مانځه ته راوست. یو مونځ دې وکړو بل نه کېږي، پته لګي چې دا مخکنی مونځ دې الله ته نه دی. دا د سحر مونځ چې مونږ نه کوو په دې لږ غور وکړئ، ټول غور وکړئ خپل ګریوان کې، هر یو تن ته به اوس پته ولګي. دوه کمۍ به کېږي د هغې د وجې نه د سحر مونځ د خلقو نه پاتې کېږي. یو خدا چې دا خلق به د ماسخوتن مونځ نه کوي ځکه به د سحر مونځ ته نه پاسي. ماسخوتن مونځ اونه کې جو الله ولا د سحر د مانځه توفیق ورنکړي، یا به د ماسخوتن مونځ کوي خو په دې مانځه کې به یې څه کمېږي، دا مونځ الله ته نه قبلېږي ځکه سحر ته نه پاسي. او یا به دې د ماسخوتن د مانځه نه پس په ګناه کې مبتلا کېږي. چېرته ماسخوتن مونځ به دې کوي خو د ماسخوتن د مانځه نه پس په دې څه ګناه کوي، د هغې ګناه د وجې نه الله تندې سار ځان ته نه لګي. کنې دا کېدی نشي چې د ماسخوتن مونځ دې سړی وکړي او بیا دې ګناه ونه کړي او اوده دې شي، سحر به دې مانځه له پاسي. دا د ماسخوتن مونځ به یې سحر مانځه له پاسي. یا خو به دا بنده د ماسخوتن مونځ نه کوي نو سحر ورته توفیق د سجدې نه میلاوي، الله ولا توفیق نه ورکوي. یا به د ماسخوتن مونځ کوي خو د هغې نه پس په دې څه ګناه کوي، چېرته د هغې ګناه د وجې نه الله سار ځان ته تندې نه پرېږدي، تندې نه پرېږدي. چې کله سړی سحر مانځه له پاسي که نه اودس وکړي، په ده شیطان دمونه کړي هغه دمونه ټول ختم شي، او دی چې په صف کې ودرېږي اسمان نه یو نور راشي او ده ته میلو شي، ټوله ورځ یې روښان، ټوله ورځ یې روښان. چې دا سحر مونځ یې نه کړی دی پاسي د شیطان هغه غوټې ته تاو نږدې که سم کار کوي نو هغه مران لګي، ټوله ورځ یې بده اوځي. دا د شیطان هغه دم د ده نه تاو دی. نو چې په دې سوچ وکړو چې مونږ ته د سحر د مانځه توفیق نه میلاویږي، څه وجه ده؟ ماسخوتن مونځ کې کمی دی یا د ماسخوتن د مانځه نه پس په ګناه کې مبتلا کېږو. دا به وي خامخا به دا وجه وي. سړی دی د ماسخوتن مونځ ښه ښکلی وکړي او ګناه دې نه کوي اوده دې شي چې سحر دې مانځه له الله پاسي که نه پاسي، ده ته توفیق میلاویږي که نه. دا د ماسخوتن مونځ به د سحر مانځه له پاسي. نو چې کله الله د بنده نه خفه شي نو الله ترې د سجدې توفیق والی، بیا یې تندې ځان ته نه پرېږدي. فسجد الملائکة کلهم، سجده وکړله فرشتو، کلهم ټولو وکړله. ذهن ته دا سوال راته چې بعضو به کړي او بعضو به نه یې کړي، ډېرو به کړې وه
نو الله وی فرشتو سجده وکړه نا وی کلهم ټول کړي یو پکې نو پاتې شو اجمعون په یړای وکړلا په جمع سره نو ذهن ته دا سوال راته چې بازو به یو ټیم کړي بازو به بل ټیم کړي الله وی اجمعون په یړا په یو ټیم ټول د الله حکم ومن الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونکړه د زمون سره دشمنی شروع شوله دا زمون د نیکه د آدم علی السلام دشمن دی او د هغه وخت نه د انسانانو سره دشمنی ده نو د دشمن اوایي او د دشمن تسلیم کا الا ابلیس مگر ابلیس سجده ونکړه ابا انکاریو کو ایکون مع الساجدین چې شیده د سجده کوونکو سره د دین انکارو کو نو د آدم علی السلام سره دشمنی شروع شو فرمایي و اذ قال ربک هر کله چې وی ربستا للملائکه فرشتو ته انی خالق بشرا چې بشک ز پیدا کوم یو بشر لرا من صلصال د خور ټنګار کون کنا من حمئ مسنون د خټي زړې شوی بدبودارینا فاذا سويته نو چې کله ز هغه برابر کم ونفخت فيه او پوکې وکم پاغه کې مر روحي د خپل روحنا فقعوا له ساجدين پس پریوزي تاسو هغه ته سجده کوونکی فسجد الملائکه نو سجده وکړه فرشتو كلهم طول اجمعون پجمع سرا الا ابلیس مگر شیطان ابا انکارو کو اند دی خبرنا یکونا چشید مع الساجدین د سجدہ کون کو سرا